سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، دا 2 ورځې دغه ډېر غټ ګرم خبر دی چې پاکستان په افغانانو باندې ویزې بندي کړي دي. ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې دغه ویزې ولې بندي دي او د څومره وخته پوره دغه ویزې بندي شوي دي. ټول اول دا ولې بندي شوې دا ویزې. د پاکستان ARY ټلویزیون دغه خبر ورکړی دی چې د پاکستان وزارت خارجه ویلي دي چې د پاکستان سفارت په سویډن کې په تقریبا 1400 افغانانو ته په 2م نمبر بوګس یعنی په جعلي کارډونو باندې 1400 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په دغه کې 2 کسان دوی پاکستان ته سفر کړي او دغه 2 کسان نیولای شوي دي. هغې نه بعد چې دوی تحقیقات کړي نو دا معلومه شوې ده چې د پاکستان سفارت چې سویډن کې دی هغه تقریبا 1400 افغانانو ته په 2م نمبر یا په بوګس جعلي کارت باندې دا ویزې ورکړي، پاکستان ویزې ورکړي دي. نو ځکه دوی دغه ویزې یو دم په ټولو اروپایي هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي دوی په ویزې بندي کړي دي. تر هغې پورې چې دوی تحقیقات وکړي. دوی ویلي دي چې د امر ثاني پورې یا د بلې فیصلې پورې به د افغانانو ته د اروپایي هیوادونو نه ویزې نه ورکولی کېږي. هر کله چې دغه تحقیقات مکمل شو دوی به بیا څه فیصله کوي او بیا به اعلان کوي چې آیا افغانانو ته ویزې ورکړي او که ورنه کړي. نو دغه وجه ده. دغه خبر د پاکستان ARY تلویزیون دا خبر ورکړی دی چې 1400 افغانانو ته هغه په 2 نمبر یعنی په فیک جعلي کارډونو باندې ویزې ورکړې شوي د پاکستان. دا د پاکستان سفارت په سویډن کې چې کوم سفارت دی هغه دا ویزې ورکړي دي. نو دوی دغه کسانو کې 2 کسانو پاکستان ته سفر کړی دی او دغه دواړه چې کله نیول شوي دي هغې نه بعد دوی چې تحقیقات کړي دا 600 کسان دي او دغه ویزې د سویډن کې د پاکستان سفارت طرف نه ایښې شوي دي. نو فلحال په تدخې د ویاج او په افغاني پاسپورټ که هر اسناد تاسو لرئ نو په افغانانو باندې ویزې بندې دي. هر کله چې دوی تحقیقات مکمل شو او هغې نه بعد به دوی بیا فیصله کوي چې دوی ویزې کله خلاصوي او په کومو شرایطو یې خلاصوي. نو دا لا تر اوسه معلومه نه. دا د امر ثاني پورې د بل امر پورې دغه ویزې بندې دي. هر کله چې نوی امر وشو نوی فیصله رااله انشاءالله زه به تاسو سره بیا معلومات د ویډیو په شکل کې شریک کړم. مننه ملګرو، که څوک څه پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه هلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخامخه